تاسو که کله خیال کړی وي ډاکټر ته لاړ شئ، خپل روټین ټیسټونه کوئ، یا څوک د شوګر بلډ پریشر د دې مریضان دي خپل روټین چیک اپ له تاسو لاړ شئ ټیسټونه وکړئ، نو تاسو ته اکثر ډاکټر وایي چې یاره ستاسو لیپید پروفایل چې کوم دی، یعنې ستاسو د وینې غوړ چې کوم دي نو هغې کې کولیسټرول دي، ټرایګلیسراید دي، های ډنسټي لیپوپروټین، لو ډنسټي لیپوپروټین، دا مختلف سیزونه دي. او اکثر خلکو کې دا کتلی شوي دي چې د هغې کولیسټرول کوم چې تقریبا ټول خلک پیژني چې کولیسټرول څه ته وایي، د وینې غوړ دي، او دا څومره حده پورې فایدهمند یا خطرناک دي، څومره حده پورې د دې چې کوم دی لیول په کار دی، نو تقریبا زیاتر خلکو ته پته ده، او زیاتر خلک په دې مطمئن شي چې یاره زما د کولیسټرول ټیسټ چې کوم دی نارمل دی. خو ډېر زیات خلک داسې وي چې په هغې کې د کولیسټرول نارمل کېدو باوجود هم د دې د ټرایګلیسرایډز چې کوم دی نو دا ډېر سیوا وي، او اکثر خلک داسې وي چې کولیسټرول یې بالکل نارمل خو ټرایګلیسرایډز چې کوم دی نو دا کافي حده پورې سیوا وي، لکه 500 600 تر دې پورې د ډېرو خلکو وي. اوس ټرایګلیسرایډ څه شی دی او دا آیا نقصان دی یا نه دی، د دې په وجود کې فایدې څه دي، نقصانات یې څه دي، څومره حده پورې ستاسو ټرایګلیسرایډ په کار دی، دا څه شي سره کمیږي، څه شي سره زیاتیږي، که دا زیات وي څه نقصانات دي، که دا کم شي څه نقصانات دي، او نارمل کوي نو څه فایدې دي. نو دې باره کې به زه نن خبرې کوم او تاسو ته به هغه څیزونه ویمه چې که ستاسو چرې دا ټرایګلیسرایډ ډېر زیات وي نو په قدرتي طریقو سره دا به څنګه ښکته راولو چې تاسو ته د دوایانو ضرورت نشي. دویمه خبره دا چې اکثر لا خلک د ټرایګلیسرایډ یا کولیسټرول زیات وي هغې ډاکټر ته لاړ شي، او اکثر داسې ناتجربه کار ډاکټران یا داسې ډاکټران چې هغې بغیر داسې انډیکیشن یا بغیر داسې ضرورت نه چې کوم دی نو تاسو ته د لیپید پروفایل لپاره د هغې برابرولو لپاره د هغې ټیکولو لپاره تاسو ته مختلف قسم د کولیسټرول لپاره دوی یا د ټرایګلیسرایډ لپاره دوی دا درته شروع کړي. د دې کله به تاسو ته ضرورت راځي کله به ضرورت نه راځي، نو دا به انشاءالله زه نن تاسو سره خبرې کوم. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو په دې ټولو څیزونو باندې ښه باقاعده طریقې سره پوه شئ. کولیسټرول څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا یو داسې څیز دی چې ستاسو په وینه کې وي، دا د وینې غوړ دي، او دا چې کوم دی نو په وینه کې ګرځي. د دې کله چې ضرورت شي دا کولیسټرول زموږ هارمونز ترېنه جوړېږي، دې نه چې کوم دی زموږ مختلف قسم بدن کې چې کوم مراحل او عامل او دغه روان دي، زموږ انرژي پروډکشن، مونږ دا ژوند چې روان دی نو دې کې مختلف داسې څیزونه دي چې زموږ د انرژي پروډکشن دپاره او زموږ د ژوند دپاره ضروري دي. په دې کې د لیپیډز چې کوم دي یا د فیټس چې کوم دي د کولیسټرول په صورت کې، د ټرایګلیسرایډ په صورت کې، نو دا زموږ په وجود کې وي، ځکه چې زموږ وجود کې کوم هارمونز جوړیږي نو هغې دپاره دا څیزونه یا دا فیټس دا چربي چې کوم ده دا ضروري وي. څه کنډیشنز داسې وي چې په هغې کې دا د ضرورت نه زیاته شي، حد نه زیاته شي، او بیا چې کوم دی نو بیا دا مسلې راځي چې دا پر رګونو کې راشي او زموږ د وینې چې کوم رګونه دي په هغې کې دا کولیسټرول د دې یو لیر جوړ شي، یو ته جوړ شي، هغې کې کیلشیم هم راشي، او دې ته بیا اثیروسکلیروسس وایي چې د کم په وجه باندې زموږ دا د وینې رګونه چې کوم دی نو دا تنګ شي، او دغه چې کوم دی نو بیا د فالج سبب جوړېدی شي، د های بلډ پریشر سبب جوړېدی شي، د زړه د بیماریانو سبب جوړېدی شي. نو د دې د وجې نه کله هم چې تاسو ته شوګر وي، بلډ پریشر وي، نور څه داسې مسلې وي یا د زړه مسلې وي، نو مونږ دا لیپید پروفایل یعنې ستاسو کولیسټرول، ستاسو ټرایګلیسرایډ وغیره دا ضرور چیک کوو. اوس ډېر خلک داسې وي چې هغې ته لیپید پروفایل بالکل نارمل وي او هغې ته د زړه مسلې یا نور داسې شوګر بلډ پریشر مسلې کیدی شي. ډېر خلک داسې وي چې د هغې لیپید پروفایل ډیرینج وي، کولیسټرول یې ډېر زیات وي، ټرایګلیسرایډ یې ډېر زیات وي، خو هغه یو نارمل زندګي تېروي او هغې ته پته هم نه وي. خو چې کله هم دا ټیسټ وشي او ستاسو کولیسټرول یا ټرایګلیسرایډ زیات وي، خصوصا زن خبره کوم د ټرایګلیسرایډ په باره کې، ځکه چې کولیسټرول کله هم زیات وي نو ډاکټر خامخا تاسو ته ووایي هغه تاسو ته خپل لایف سټایل موډیفیکیشن، تاسو ته خوراک، تاسو ته پرهیز، که کله د دوای ضرورت دي تاسو ته دوی دا شروع کړي، خو ټرایګلیسرایډ اکثر له چې کوم دی دا نظر انداز کړی شي، او دا نظر اندازي چې کوم دا چې دا ته ډېره توجه ورنه کړي، نو همدا ټرایګلیسرایډ چې کوم دی لږه موده بعد دا کنورټ کېږي ستا کولیسټرول ته جوړېږي، او هغه بیا ستا په رګونو کې کښېني، او مختلف داسې اعضا دي چې هغې دپاره نقصاندې وي، شوګر بلډ پریشر زیات شي، موټاپې چانسز زیات شي، او داسې مختلف څیزونه شروع شي. بیا بل یو غلط فهمي دا ده چې اکثر خلک وایي چې یاره چا چربي زیاته ده، څوک غټ دی نو د ده به وینه کې کولیسټرول زیات وي، او د دې د وجې نه چې کوم دی نو د ده چربي زیاته ده، دی غټېږي. اوس د وجود باندې چې کومه چربي ده د هغې ټرایګلیسرایډ یا کولیسټرول سره بالکل څه عمل دخل نشته دی. ټرایګلیسرایډ او کولیسټرول دا به یو ډېر غټ سړی وي، د هغه به ډېر وزن زیات وي، د هغه ټرایګلیسرایډ او کولیسټرول به ټیک وي،
یو ډیر مانده سړی به وي او هغه چې تاسو ګورئ دغه ټرایګلیسراید او کولیسټرول به اسمان سره خبرې کوي. نو دا یو بیله انټیټي ده چې د دې وزن سره یا دغه سره ډایرکټ تعلق نشته او زیاتر خلک چې چا کې موټاپه ده وزن زیات دی د هغې زیاتر خلکو کولیسټرول لیپید پروفایل ټرایګلیسرایډز دا زیات وي خو ضروري نه ده چې د 100% خلکو دي زیات وي چې د چا وزن کم دی. او ډېر کسان موږ داسې هم کتلي دي چې بالکل نارمل فزیک نارمل وجود ولري د هغې په وجود ولري چربي نه وي خو د دې کولیسټرول او ټرایګلیسرایډز زیات کیدی شي. اوس که ټرایګلیسرایډ کله هم زیاتی نو 2-3 فیکټرز کتل دي چې د دې کس وزن څنګه دی د عمر څه دی د شوګر بلډ پریشر یا نور څه داسې د زړه بیماري داسې علامات شته کوي خو بیا خو یو څو علامات داسې دي چې ټرایګلیسرایډ کولیسټرول دې دپاره به دوایانې شروع کړي خصوصا که چاته سټنټ لګېدلی دی چاته مخکې نه د زړه اټیک شوی دی د چا بایپاس شوی دی خدای مکه چاته فالج شوی دی مخکې یا د هغې فیملی هیسټري داسې شته چې په رونو خویندو کې مور پلار کې څوک داسې و چې هغه ته د زړه مسله وه او د هغه کولیسټرول یا لیپید پروفایل هم ډي رینج و په خاندان کې د نور رونو خویندو هم ډي رینج دي نو دې ته فیمیلیل هایپرلیپیډیمیا وایي او دا هم یو خطرناک کنډیشن کیدی شي لکه څنګه چې د شوګر مریض دې ته خطره کیدی چې هغه ته شوګر بلډ پریشر د زړه مسلې فالج مسلې دا ورته راشي دغسې د هایپرلیپیډیمیا والا پیشنټس چې هم دي هغې په دې خطره کې دي چې هغې ته شوګر بلډ پریشر د زړه مسلې خدای دې نه کړي هغې ته د فالج مسلې او دا څیزونه کیدی شي. نو دې لپاره بیا پکار ده چې دې خپل لیپید پروفایل باندې سوچ وکړي او ډاکټر دته که انډیکیشن وي د لیپید پروفایل یې ډېر ډي رینج وي یا دا کوم انډیکیشن چې ما یاد کړل دغه وي نو بیا دته دوی شروع کړي که نه نو موږ ته چې کله هم راشي نو موږ دې ته لایف سټایل موډیفیکیشن ایډوایس کوو چې ته په دې خپل لایف سټایل کې لږ چینجز راوله چینجز به سي چې ته به غوړ خواږه خصوصا ډېر خواږه چې کوم دي یعنې دا د بیکری سامان شو دغه څیزونه ګوړه چینی دا څیزونه دا ته کم کا بلکې دا بند کا ورسره چې کوم دی ډېر زیات خواږه ډېر زیات غوړ دا تلیدلي څیزونه چې ته روچت کې هغې نه غوړي ساسي پراټا پکوړه سموسا او داسې څیزونه یا هغه کټوی روټۍ انګولي چې په کوم باندې دا روغن دا پې بره ګرځي او مونږ استعمالو دا څیزونه پې مونږ کم کړو. بیا کوشش دا وي چې د چربي استعمال ډېر کم نه کم کوي پلانټ سورس پروټینز چې کوم دي د هغې استعمال زیات وي د سبزیانو استعمال زیات وي د فروټو استعمال زیات وي. انیمل سورس پروټینز کې بیا د وایټ میټ خصوصا د چکن او مهې چې کوم دی د دې استعمال زیات کړي مهې کې چې کوم دی اومیګا 3 آیلز دي سالمن مهې کې یا داسې نور مهیان چې کوم دي په هغې کې بیا داسې قدرتي اجزا شته چې هغه ستا دا لیپید پروفایل دا کنټرول کوي. دې نه علاوه بیا په خوراک کې فایبر ډېر زیات پکار دی چې سبزیانو کې وي دغه کې وي سپېغلو ست چې کوم دی دې کې سلاد وغیره تاسو خورئ نو دغه فایبر یو خو ستاسو لږه کمه کړي دې کې فیټس نه وي دې کې چربي نه وي دا ستاسو کولیسټرول نه زیاتوي او دویمه چې ستاسو په کولمو کې دا فایبر دا زیاته چې کومه چربي ده دا هضم کېدو ته نه پرېږدي دا جذب کړي او دې فایبر سره په ډکو متیازو په ذریعه باندې دا لاړ شي نو ابزارپشن د دې فیټس کم شي او ستاسو قدرتي طور چې کوم دی نو کولیسټرول ټرایګلیسرایډ او دا څیزونه دا کم شي. دې نه علاوه چې کوم دی ضروري خبره ده چې ایکسرسایز چې ستا انرژي چې کومه ده دا ایکسټرا کیلریز چې ته سوځې ستا انرژي زیاته پکاري دا ایکسټرا کیلریز ته وسوځې نو ستا ټرایګلیسرایډ کم شي ستا لیپید پروفایل دا نارمل شي کولیسټرول دې کم شي نو ستا د زړه مسلې ستا شوګر بلډ پریشر دا هر یو څیز ورسره کنټرول شي. نو په خوراک کې احتیاط په ایکسرسایز کې احتیاط خپل روټین کې سټرس کم ساتئ آرام له خپل ټایم ورکوئ ایکسرسایز له خپل ټایم ورکوئ او نور څه داسې عادات دي چې کوم کې سګرټ سموکینګ شو الکوهل شو لکه سګرټ چې کوم دی نو دا هغه خلکو کې سموکرز کې ډیفینیټلی د ایتروسکلیروسس یا د رګونو خرابېدو چې کومې مسلې دي دا زیاتې وي نو دغه خلکو ته شوګر بلډ پریشر د زړه مسلې فالج مسلې دا ورته زیاتېدی شي. بل څنګه چې ما وویل چې خپل روټین اکټیویټي ورسره خوراک کې خیال ایکسرسایز سټرس کمې خوراک کې احتیاط او بیا داسې څیزونه لکه دا بیریز شو ډرای فروټ شو د دې باقاعدګۍ سره استعمال هم ستاسو په لیپید پروفایل باندې د دې اثر وي او دا ورسره راکمیږي. که د چا وزن زیات دی کوشش وکړئ چې وزن کم کړئ که چاته د شوګر بلډ پریشر مسلې وي کوشش وکړئ چې خپل شوګر بلډ پریشر کنټرول کړئ که چاته د زړه مسلې وي خپل کارډیالوجسټ خپل میډیکل سپیشلیسټ سره وخت په وخت دا رابطه ساتئ چې هغه ستاسو د صحت یو ریګولر چیک اپ کوي چې کوم څیزونه تاسو ته ضرورت وي چې تاسو ته وایي کوم څیزونه نه تاسو منیکول وي پرهیز وي پال وي چې هغې نه تاسو ساتي نو دا څیزونه دا هیلتي لایف سټایل چې کوم دی نو دا ستاسو لیپید پروفایل ستاسو کولیسټرول ستاسو ټرایګلیسرایډ په دې باندې چې کوم دی نو چیک ساتئ
دا ټرایګلیسراید کمولو دپاره د ټول نه اول سیزونه څنګه چې باید چې لایف سټایل موډیفیکیشن، ایکسرسایز، ډایټ، دا سیزونه دي. که دې سره ونشو او خدای دې نه کړي تاسو ته څه داسې مسلې وي چې کومې ما بیان کړي چې د دوايانو ضرورت دی، نو د ټرایګلیسراید کمولو دپاره مختلف قسم دوايانې شته دي چې کوم په بازار کې اویلیبل دي. ستاسو ډاکټر که تاسو ته انډیکیټډ وي او تاسو کې د هغه دوايانو استعمالولو څه داسې انډیکیشن وي، نو ستاسو ډاکټر تاسو ته دغه سټارټ کړي. نو بیا د دوايانو په ذریعه هم چې کوم دی ستاسو ټرایګلیسراید، ستاسو کولیسټرول، ستاسو لیپید پروفایل د نارمل ته راتلی شي. عزتمندو، امید لرم چې زما دا خبرې چې کوم دی دا به ستاسو دپاره معلوماتي هم وي او تاسو دپاره اهم ضرور دي. نو کوم چې داسې ستاسو ملګري دي چې هیلث کانشیس دي، د خپل صحت باره کې هغوی خپل خیال ساتي، نو هغوی سره هم دا شیر کوي چې دا معلومات هغوی ته هم میلاو شي. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.